وردن مارک خد افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلامونه هیله د جوړ روغ اوسئ د کوپنهاګن د ښار په یو سالون کې یم دلته د نوروز دپاره او د اختر دپاره یو ډېر پراخ پروګرام نیول شوی ده شنونده‌های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم امیدوار هستم احترامات تمام افغان‌ها را بپذیرین که به خاطر تجلیل از نوروز باستان و عید سید فطر جمع شدن به ابتکار شورای سراسری افغان‌ها. این که برنامه از چی قرار است؟ یکی از مسئولین شورا تشریف دارند جناب ابوی صاحب محترم. سلام ابوی صاحب. جناب تمیم جان ابوی یکی از فعالین از این شورای افغان هستند و انشالله که ببینیم برنامه از چی قرار. جناب ابوی صاحب محترم برنامه به خاطر نوروز است. همینطور است؟ بله. شورای افغان‌های مقیم انزوا در افتخار داره که حلول شما کمی پیش بیاین که صدای ما چون بسیار بله حلول سال نو و جشن عنعنوی نوروز تجلیل میکنه. امسال هم به روال همه سالهای گذشته شورای افغان‌های مقیم انزوا این محفل امروز و تحویل گرفته و افتخار بزرگ است که گردانندگی این محفل توسط جناب هیوادوست ژورنالیست شناخته شده افغانستان و پیش برده میشه و نقش بسیار بارز را که در پیشبرد این محفل دارند پذیران حروس‌ها هستند که ازشان جهان امتنان میکنه. بسیار تشکر لطف کردین ابوی صاحب محترم. موسیقی هم دارین و یا اینکه تنها صحبت ها و بیانیات؟ بله محفل ما شامل نشست خانوادگی است. اینجا خانواده ها گرد هم جمع شدن. بله موسیقی داریم، موسیقی از موسیقیگران خود شورای افغان‌های مقیم دنمارک هستند جناب دکتر سبالب، جناب غنی هدایت و دپالویزی انور جان دلسوز واقعا بسیار و دپالویزی بعض مشاهده ها و دکلمه های دیگه هم تقدیم میهمانای عزیز. غذاها بسیار متنوع است. بله ما برای تنوع غذا فامیلا را آزاد گذاشتیم تا هر کس به طبق دلخواه خود غذای مورد نظر خود تشکیل بیارن، ولی میبینیم که غذا مشترک شده و اشتراک گذاشته شده و همه از غذاهای فراورده همه دوستان و مهمانان مزه میکنن و به خوشی نوروز و سالنو استقبال. بسیار زیاد تشکر جناب تمیم ابوی یکی از مسئولین شورای سراسری افغان‌های مقیم دنمارک. قلبا تشکر. خوب بیننده‌های عزیز و گرامی تاسو راځئ قدرمنو دوستانو دلته زموږ نور دوستان هم شته او داسې ځان سره په دې ټلیفون ځان مصروف کړی ده د دوی نه به هیله وکړم چې صاحب سلام علیکم ستړي بشئ سلام د صاحب خیریت ستړي بشئ قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته که ځان ور وپېژنئ. دلته اوسېږم په کویه کې او راغلي انشاءالله دا خپل محفل ته دا مناسبت د څه شي ده چې او په مناسبت نوي کال نوروز او اختر دا دواړه تقریبا په یو وخت کې راغلي. ډېره انشاءالله اوس بیخي ډېر متنوع غذا ګورم د هر چا خپله راوړې ده ډېره او دا متنوع شو سره یو ځای شو هغه لذت څو چند واقعا ډیره زیاته مننه کور مودان ژوندي اوسئ. خب بیننده‌های عزیز و گرامی بیایم ببینیم یکی از مسئولین شورا می‌نشستند و یکی از غذای خوب که بسیار با دل ما میشه همراهشان یعنی یک جای جناب صدیقی صاحب محترم خوب هستید صاحب؟ صحت شما خوب است؟ خیریت؟ ما صاحب خالی کنم و کامرا را خوش میکنم تشریف دارم. صدیقی صاحب محترم یک کم بر ما بگویید که این غذاها فرمایش داده شده و یا این که خانواده ها آورده؟ اول که من میکنم سال نو و عید برای شما و به کل دوستایی که اینجا حضور رساندن تبریک بگویم. یک سال بسیار خوب و خوش و پرمیمنت به همه میخوایم. دوم از شما و دستندرکارایی که این محفل سازماندهی کردن یک دنیا تشکر خواهش میکنم. واقعا یک ژورنالیست بسیار قوی خواهش در وقت وطن بودیم اینجا هستیم در خدمت همه قرار داریم. کوشش کردیم که محافل خوب بگیریم که
وقت همگی خوش بود. زنده باشید. در مورد غذا گفتیم غذاها را فیصله شورا آمده بود که کسایی که اینجا اشتراک میکنه غذای خودشون از خانه بیارن. چقدر خوب. این غذاها را هم با خانواده‌ای که میبینید هر خانواده با خود یک غذا داره. اما در یک میز چند خانواده یک جای نشسته کل غذاها را به شکل مشترک واقعا بسیار متنوع است. واقعا زیاد هر طرف غذای وطنی است. غذای سال نوی است. در اکثر میزان می‌بینیم که سبزی است. ما که می‌بینیم بولانی را دیدم همه خوشم آمد. حالا من اون نان خودم مانده در بولانی چسبیدیم اینجا. بسیار تشکر. زنده باشید. جور باشید. بسیار همه را خوش ساختید. خواهش میکنم. قدرمن ولیدون کو دلته زمونږ عزیزان ډیر دي خو زما له کابل نه یو څوک دلته دغلته ناست ده ملګری مې ده ډېر پخوانی او علمي کادر ده د ده سره به لنډه مرکه ولرو خو کامره به دلته راشي قدرمن دوستانو دا دوست مې چې دلته ناست ده زه به له دوی نه هیله وکړم چې اوله خو تاسو د خپل ځان در وپېژني ځکه چې زه خو یې پېژنم محترم اول باید ووایم چې د نوي کال په مناسبت چې دا محفل تاسو نیولی ده او دلته جمع افغانان راټول شوي ټول مېلمانونه او خصوصا له تاسو نه زمینه هم برابره کړې زه علي محمد نیازی یم پخوانی د دغه وطن مسافر یم او خصوصا د افغانانو له ټولنې نه چې دلته یې راټول شوي دي د دې نه ډېره مننه کوم چې داسې زمینه یې ډېره زیاته مننه څه فکر کوئ چې دغسې راټولېدل زه فکر کوم یو څه ګټه خو لري نو افغانان یو بل سره ګوري دا د افغانانو د لا زیاتوالي د شناخت لپاره ده ځکه چې افغانان په مختلفو ښارو کې ژوند کوي دي یو لرې مسافو کې او دا چې دوی راټولېږي دا یو ښه زمینه ده چې بېرته افغانان او فامیلونه سره وپېژني ډېره زیاته مننه نیازی صاحب ډېره مننه خو بیا انشاءالله قدرمنو لیدونکو د دغې غونډې تنظیموونکې او د افغان غږ د راډیو تلویزیون مسؤله فیضه جان هوسا هم همدلته تشریف لري او راځئ چې بولاني خو ډېر وخوړل خو راشئ چې د دوی خبرې واورو فیضه جان ستړې مه شئ راځئ صاحب تاسو وړاندې راشئ جوړ په خیر ستړې مه شئ د پروګرام نه نوی کال مبارک شو بخښه چې همدا اوس ډوډۍ نه خورم چې شاید سر وزم جوړه نه وسي فیضه جانه د پروګرام په انانسرۍ او نطاقي کې هم برخه درلودله نو ستړې ده په هر صورت څه فکر کوئ د پروګرام په باره ټولو قدمونو لیدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته هم ښه کال غواړم ډېر خوشحاله یو چې دا په ډنمارک کې د افغانانو ډنمارک کې د افغانانو شورا چې دا او راډیو زموږ راډیو افغان غږ راډیو په ګډه سره دغه محفل تنظیم کړی دی او دغه ټول زموږ هېوادوال هم چې دلته په ډنمارک کې اوسېږي راغوښتي هم دي هر چا خپله ډوډۍ راوړې ده او ډوډۍ خپل دي مګر موسیقي ژوندۍ لرو ښه هنرمندان دي پکې او مننه کوو چې هېوادوال صاحب تاسو نه مننه کوو د شورا د غړو نه مننه کوو چې داسې یو والله بینیده‌های عزیز این فیضه جان موسی اینمی اگر نباشه رادیو تلویزیون ما بیخی نیست زیاد برای کمک میکنن دیره مننه خب بیاییم که بریم اما تو خب بینیده‌های عزیز و گرامی بیاییم یک جای با ما بیاییم یکی از دگلیز دیگه هستم یکی از عزیزای من که من از بسیار گذشتم میشناسمشان و بسیار یکی از شخصیت‌های فعال یوتیوب از راستی یوتیوبر خوب در دنمارک است نو سلام علیکم صحت شما خوب یک کمی پیش بین اول ما شما خوب میشناسیم بریم بیننده خود معرفی کن که باز برات لایک کنن زیاد نه سلام و احترامات خدمت همه دوستان و افغانای عزیز شما هستم در دنمارک هستم در دنمارک زندگی میکنم بسیار خوب عرض مایی است که اول خواهی سال نوتان مبارک تشکر همچنان از شما مبارک باشه گپ است که برای میشنونده ها و بیننده های ما بگوین که این ارزش امیر رقم محفل هاست چی قرار است؟ ارزش این محفل رو یک خوب اما کلتور و فرهنگ افغانی خود افشا کنیم و دیگه همبستگی رو نشان میدن بین ما افغانایی که در خارج هستیم یک نوع تمیز نیست که چی هست و بسیار یک برای ما خوشایند میباشه اولادان ما
فامیلای ما کلگی یک میآموزن کلتور و فرهنگ افغانی. بسیار عالی، تشکر از شما. زنده باشین. شما رو در یوتیوب هم پیدا کردن میتونید. به نام حاجی هاشم صدیقی، عزیزترین یوتیوبر از دنمارک. اینو میبینیم. خب ببین که یک تصویر از بالا بگیریم. قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو د محفل په یوه بله برخه کې ما زما یو ډېر قدرمن دوست چې له افغانستان نه ورسره شناخت لرم او بیخي داسې ده چې د فایزه جان خو بیخي لکه ورور داسې نو دا مې دلته پیدا که صاحب ستړي مه شئ جوړ بخیر مامون صاحب ستړي مه شئ څه داسې وکړه ته لږ وړاندې راشه دې قدرمنو اوریدونکو ته صاف ځان معرفي کړي. زما نوم معروف مامون دی و افغانستان البته د کونړ دی د ښایسته کونړ چې ما فیضه جان ورغلي وو دا دوه درې میاشتې مخکې کور به هم د کونړ نه جناب مامون صاحب محترم زه خو تاسو له پخوا نه پېژنم د مهاجرت دا ستونزې او سخت شرایط تاسو هم ګالئ موږ هم ګالو دا عزیزانو څه فکر کوئ د داسې محفلونو جوړول څه ګټه لري؟ یعنې دا محفل دومره ګټور دی باور وکړه چې نن زه دلته راغلی یم زه داسې فکر کوم لکه چې په وړه افغانستان کې یعنې ورکوټه افغانستان کې راجات شوی د افغانستان د هر ملیت هر قوم دلته موجود دی خو ښځه ده په نارینه ده ماشوم ده د واحد افغانستان واحد افغانستان ټول دلته ناست او دا ډېر زیاته خوشحالي کېده یعنې ما ته دومره خوشحالتیا په نصیب شوه نن ډېره مننه باور وکړه چې هېڅ احساس کولی نه شي زه دا فکر کوم چې په خپل افغانستان کې خوشحاله اوسئ نو بس له نوی کال نه ده تېر افغانستان کې که چاته مبارکي ورکوئ د اختر د نوي کال میکروفون ستاسو په اختیار کې بس زه ټول وطنوال چې په افغانستان کې دي که په اروپا کې دي که په استرالیا کې دي که په امریکا کې دي ټولو ته د دې کوچني اختر د راسېدو په اړه مبارکي ورته وایم او غیر له هغه د نوي کال په ارتباط هم ورته مبارکي وایم نوی کال خو لا نه ده ختم شوی خدای دې وکړي چې نوی ښه کال ولري د خوشحالۍ کال ولري د هوساینې کال ولري خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه صاحب خوشحاله و آرام اوسئ خب بیننده‌های عزیز و گرامی بریم به یک گوشه دیگه بیننده‌های عزیز و گرامی در یک گوشه دیگه از محفل هستیم و یکی از عزیزای بسیار عزیز و قدر خودم که از افغانستان هم راشم شناخت داشتم دیدم ایشان شما یک کمی نزدیک بیاین که سر و صدا بخی زیاد است امیدوار هستم که امی کمی و کاستی ما را در صدا شما ببخشید سلام علیکم صحت شما خوب است جور ان شاء الله ما و شما که میشناسیم برای بیننده خود معرفی میکنیم اسمتان اسم محمد طاهر ثابت از هرات باستان از هرات باستان بسیار الله چه وقت میشه در دنمارک هستید 25 سال بسیار وقت شد خب برای ما بگویید که فایده این مجالس چیه فایده این مجالس به این کلتور ما شما کلتور کل افغان هست باید هر سال این کلتور داشته باشیم از نوروز و سال نو از ما خالی مثلا تقریبا گذاشته برای بچه‌های ما نوجوان‌های ما برای از اونا بچه خیلی دیگه ما اولادا و فرزندای ما کلتور رو فراموش میکنن دیگه تا که خودمون نسازیم یعنی فایده از این هست بسیار الله تشکر از شما جور و سلامت برای خویشاوندا در هرات باستان چیزی مبارکی دارین گپی دارین کل افغانان و در هر جا که هستم تبریک باشه جور باشید سلامت باشید بیاین بیننده‌های عزیز و گرامی یک قسمت دیگه از برنامه بیننده‌های عزیز و گرامی بازم یک گوشه دیگه از محفل قرار داریم 70 سه اینجا تشریف دارم یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگوار شاعر بسیار خوب شیراز بسیار دلچسب است ایشان تشریف دارن بیاین که کتشان هم صحبت شد عداد صاحب سلام علیکم صحت شما کمی اگر نزدیکتر بیاین صحت شکور است شما نزدیک بیاین که عداد صاحب جور هستید عداد صاحب محترم در این کوپنهاگن هستید والا تازه آمدم تازه شما در یولند بودید بله جزیره بزرگ یولند که سرحد زمینی با آلمان داره اما درست بسیار عداد صاحب محترم خب آل برای من بگوید اهمیت همه تو محافل از چی قرار یعنی شما ارزش زیر ده چی میدونید؟ والا محترم چی بگویم برای شما ما دومین بار است که در محفل شما شرکت محفل افغانا محفل افغانا دومین بار است که ما شما را میبینیم زنده باشید خیلی خوشم آمد خیلی خوب
خوشا به حال ما و شما در مجموع ما و شما افغانا که وطن ما چه حال داره و ما و شما در اینجا به یاد همون وطن گرد هم می آییم، میشینیم، با هم صحبت میکنیم، کاشتی های خدا و بودی های خدا و نبودی های خدا فرزندای ما یاد میگیرن. بله خوشا به حال شما زنده باشید. انسان هایی که محافل سازمان میتیم زنده باشید. افغان ها را با هم متحد میسازیم و این انعکاس میشیم در بیرون از محافل و دیگران می آموزند چگونه با هم رفتار کنند، چگونه با هم بشینند و چگونه درد دل خود. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. بینندگان عزیز و گرامی، همین لحظه ما یکی از خواهرای عزیز من اینجا تشریف دارم، گلگوتای جان هستند که یکی از فعالین شورای سراسری افغان‌ها در دنمارک است. از ما دیگر هم معلم ما و هم خواهر بسیار عزیز ما. خب گلگوتای جان اگر لطف کنین برای ما بگوین که این خانمایی که اینجا آمده یا چرا ناوقت آمده؟ مهدا بسیار وقت آمده بوده. خوب حال ما فهمیدم والا. آلینان را که ما شما یه خوردی به خانم‌ها ساخته یک روز که یه مردها رو میگفتیم. بسیار زیاد تشکر. ارزش یک معامله از نظر یک خانم به چی میبینید؟ یا تشکر از شما. خواهش میکنم. سلامت باشین، سلامت باشین، جور باشین. تشکر. بینندگان عزیز و گرامی، شما را به شنیدن آهنگایی که هست در این محفل دعوت میکنم. ما انشالله که گزارش‌های دیگه هم داریم، صحبت‌های دیگه هم خواهد داشتیم. امیدوارم برنامه خوشتان آمده باشه. قدرمن لیدونکو که چیرې غواړئ زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ، زموږ د ټلیفون شمیره ده 0045 چې د ډنمارک کوډ دی 1 21 93 یوسف هیواد دوست او فیضیه موسی ستاسو په خدمت. بینندگان گرامی، پیش از اینکه آهنگ بشنویم، یکی از خواهرای عزیز ما یک چهاربیتی دارد و در روز نوروز سوره نشنیم فکر میکنیم. بیاین که این خوارک ما ببینیم. سلام، صحت شما؟ امین نامتان خوال معرفی کنید دیگه. جمیله جان، خلاص که داره؟ بسیار عالی. جمیله جان مجید. خب کمی شعرتان برای ما بخوانین. چهاربیتی است؟ یک شعر از شاعر معروف ما بهار فیضی. نوروز که در دین شما نیست نباشد. پروای من از این که چرا نیست نباشد. من آمدنش را به دلم جشن بگیرم، در بینش طالب که روا نیست نباشد دیگه. ها دیگه نباشه دیگه. این ما میگیم، ما جشن خدا میگیریم و شما میبینین که همه عزیزایی را که میبینین، همه از اینا در خوشی نوروز صحیح هستن. و برای مورد یکی از عزیزایی را داریم، یک دیپلمات بسیار سابقه دار ما تشریف دارن، یک صحبت مختصر هم باشه. خب بینندگان عزیز و گرامی، بازم خوش آمدین. جناب ابراهیم برکی، یکی از دیپلمات‌های کشور ما و یکی از فعالین معارف افغانستان اینجا تشریف دارن. برکی سلام، خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ خیریت انشاءالله. جناب برکی خوش آمدید به این برنامه. شورای سراسری افغان‌ها افتخار داره که جناب برکی با خود دارد. بسیار خوش است. برای من هم مایه سربلندی هست که زنده باشید. در چنین زنده باشید. برکسید محترم، ارزش همین تو محافل به چی می‌دید؟ اگر حساب کنیم 1 2 3 تدبیر چنین محافل خود ارزش‌های زیاد دارد. اول تدبیر از یک روز باستانی کشور، تدبیر از نوروز، یک ضرورت است. یک تاریخ بیش از 50 سال دارد. این یکی از های بسیار خوب باستانی کشور ما هست که
متاسفانه در خب یکیش ارزش تاریخی شده. فکر این برای در مهاجرت ارزش ها زیر برای خانواده‌های افغانی. یکی که ما برای نسل جوان انتقال میکنیم. جوانای ما بخوان که همچنین روزهای باستانی و تاریخی داریم. اونا هم ما این میراث بزرگ فرهنگی رو برای ما انتقال میکنیم. بسیار عالی. و این ارزش‌های فرهنگی باید سینه به سینه انتقال میکنیم. شما یک وقتی دیپلمات بودید در یکی از کشورها در سفارت افغانستان کار می‌کردید. یعنی اینجا شده که موافقه در اون وقت شما تجدید کردید. در کدام کشور تشریف داشتید؟ در بلغاریا. 319 شد. 19 شد. بسیار زیاد خوش شدیم برای کسی محترم. تشکر از شما و سلامت باشید. قدرمنو لیدونکو خوشحال اوسئ. د خپرونې نورې برخې هم شته. هیله ده چې تاسو ته پیدا کړو. پسرلی بیا په وطن راغلو، پسرلی بیا په وطن راغلو، لارې خوانه د سرشمو بوی راځینه. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی و که بس گل بدمد باز و تو در گل باشی. قدرمون لیدونکو شنونده های عزیز و گرامی سلام و احترام داره. سلامونه قدرمنو عزیزونو لیدونکو، خوشحاله یو چې بیا ستاسو په جمع کې یو او بیا هم تاسو ستړي میشو وایو. نوی کال مو مبارک او تیر اختر مو مبارک. بیننده عزیز و گرامی یوسف و دوست هستم، همکار ما فیضیه موسی در خدمت شما هستیم. سال نو که هنوز کهنه نشده و عید هم که هنوز کهنه نشده مبارک باشه. برنامه عیدی بسیار مقبول داریم، هنوز هم ادامه داره. آهنگای بسیار مقبول داریم، اشعار بسیار خوب داریم. امیدوار هستم که مورد توجهتان قرار بگیرد. مننه کوو د ټولو دوستانو نه چې راټول شوي دي. مننه کوو په ډنمارک کې د افغانانو شورا نه او د افغان غږ راډیو نه په ګډه سره دغه محفل جوړ کړو او ټول افغانان مو سره راټول کړل او دغلته یو ښکلې شپه هم جوړه کړه. امیدوار هستیم که خانواده‌ای که اینجا تشریف دارن اینا همین اوقات را که هستن با ما در دو جهت خوش بگذرانن. یکی که همدیگه خودم میبینن و دومی که بالاخره همین روان ناآرام ما که دور از وطن هستیم ایره اونا با هم با خوشی بکنن. حداقل یو ورځ هم دغه خپل فکرونو چورتونو نه لري اوسه. همداسې قدرمنو لیدونکو تاسو د خپرونې نورو برخو ته توجه مو راوړو. امیدوار هستم بیننده عزیز و گرامی شما برنامه را تا آخر تعقیب کنید. خب بیننده عزیز و گرامی این بخشی از گزارش ما. امیدوار هستم مورد توجهتان قرار گرفت. راستی من این جوانا را براتان معرفی نکردم. در وقت در کار کامرا و در کار آواز با ما بسیار کمک کرد. هم دست نو پیدا دست نو خدا ټول ځوانان دي او استعداد ځوانان. خوشاله چې د ځوانان ترڅنګ خو ته د دې نه پوښتنه وکړه چې نوم یې څه ده، زه به د دې نه پوښتنه وکړم. خودم معرفی کو بچیم برای. بله نام است عمران زمان. عمران زمان بسیار عالی. و عمران خان زمان چند سال هستی؟ من 15 سال هستم. در 15 سال تو یک کامرامین خوب. اینه بیاد رو نوجوان دیگر رو ببینیم. این کامرامین خوب. من نامم سیدعلی است. سیدعلی بسیار عالی. چه وقت میشه دنمارک هستی؟ 14 سال. 14 سال. چند سال هستی؟ 15. اوه تو یک ساله بودی که بودی؟ بسیار عالی. بسیار کامرامین خوب و واقعا خدمت شاد کمک کرد. قلبا تشکر از شما. زنده باشین. ممنون. فیض جان باسمو همکاری وکړه دې ټول. ډیر زیات تشکر. خداوند جوانیتان برکت. نام خدا با استعداد. یا دیگه از جمله شاگردان ماست که شاگردان است که ان شاء الله در آینده تلویزیون افغان ها در دنمارک ان شاء الله مسئولیت اینا خواهد داشت. جور سلامت باشین. یک تصویر از این بیمارا را بگیرین و تو آرام آرام کامرا را دور بدین. آفرین.